د نجونو پر مخ د پوهنتونونو بندولو په اړه د ولسمشر غني تازه او تر پخوا سخت پیغام وايي طالبانو له امریکا سره پټې معاملې کړي او غواړي د کوړه خټک مدرسې نصاب افغانستان ته راوړي. نور معلومات هم دغه ویډیو کې را سره تعقیب کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم له بده مرغه په هیواد کې د ښځو د تعلیم او کار اوسنۍ ستونزه ډیره جدي ده. خواشینونکې او په 21مه پیړۍ کې د جنسیتي اپارتاید تر ټولو ښکاره او کرکجنه بیلګه ده. اصلي ستونزه د حاکمې ډلې عدم مشروعیت دی، دا ځکه چې دوی په غیر ولسواک ډول حاکمان دي او افغانستان یې اشغال او ټول ولس یې یرغمل کړی دی. د اوسنۍ حاکمې ډلې د دغه شان ناوړه پریکړو او د روان بحران د ژورېدو مسؤلیت یوازې طالبانو ته نه بلکې ټولو هغو افرادو، عناصرو او بنسټونو ته ورګرځي چې د دوی د سپینولو لپاره یې په سازماني شکل تبلیغات کول او ادعا یې کوله چې دا خلک بدل شوي او د نوو شرایطو په اړه یې درک زیات شوی دی. اوس یې وخت دی چې طالبان او د دوی مبلغان باید د دوحې تړون هغه پټ ضمایم او الحاقیه برخې ملت سره شریک کړي. پوښتنه دا ده چې امریکا سره د دغو پټو تعهداتو په اړه ولې ولس ته وضاحت نشي ورکولی او د دې جزئیات یې ولې له ولس څخه پټ ساتلی دي. حاکمه ډله په کوم صلاحیت غواړي د افغانستان تعلیمي نصاب بدل کړي؟ آیا دوی غواړي د افغانستان تعلیمي نصاب د حقانیه مدرسې په نصاب بدل کړي؟ آیا د دوی تعلیمي نظام د امام ابو حنیفه تر نصاب غوره دی؟ ما په کراتو ویلي او بیا یې وایم که یو نجلۍ باسواده شي 15 راتلونکي نسلونه بدلوي او که یو نجلۍ بې سواده پاتې شي راتلونکي کې د 15 نسلونو د بربادۍ سبب ګرځي. زه د هغو بهرنیو او کورنیو کړیو دا ادعا هم په کلکه ردوم چې دغسې خاینانه فیصلو ته کلتوري پوښښ ورکوي. د میرویس نیکه او احمدشاه بابا میندې باسواده او پتمنې رهبرانې وې. زه د هغو نجونو او هلکانو چې نن یې په ننګرهار، کندهار او نورو ولایتونو کې د زده کړو د حق لپاره د اختناق په دې سختو شرایطو کې اعتراضونه کړي ستاینه او قدرداني کوم. دوی په هیواد کې د تعلیم حق غوښتنې اصلي مخکښان او اتلان دي. اوسنی ځوان نسل یعنې ښځې او نارینه کولی شي روان استبداد د راتلونکو 100 کلونو لپاره د خپلو صفوفو په پیاوړتیا، اتحاد او اتفاق له منځه یوسي. په اوسنیو حالاتو کې یوازینی څه چې ټول افغانان پرې په متفق ډول اجماع لري هغه د ښځو د تعلیم او کار د حق موضوع ده. زه په دې باور یم چې د دې ملي ولسي اجماع په مقابل کې طالبان نشي درېدلی. تل دې وي افغانستان، زنده باد افغانستان. درنو کتونکو، تاسو د ولسمشر د دغې وینا او دغې لیکنې په اړه څه وایي چې هغه د طالبانو د وروستي اقدام په اړه کړي؟ خپل نظریات مو راسره کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.